السلام علیکم دوستانو، تاسو ته یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایم. نن تاسو سره د سوجي حلوا جوړولو طریقه شریکوم. تاسو کولی شئ د دې ریسیپي په مرسته ډیر خوندور او دانه‌دار حلوا جوړه کړئ. د سوجي حلوا جوړولو دپاره به یو دیګ په منقل کېږدئ، نیم پیاله کوچ یا هم زیر غوړي به پکې واچوئ او پرېږدئ چې کوچ اوبه شي. کله چې کوچ ښه اوبه شو نو بیا به یو پیاله سوجي پکې واچوئ. اور به کم ساتئ او 10 نه تر 12 دقیقو دپاره یا هم تر هغه چې سوجي خپل رنګ بدل کړي سره کړئ. د سوجي سره کولو په وخت کې مو د ټکي ته پام وي چې سوجي باید دوامداره سمڅۍ سره ښه صحیح وښوروئ تر څو سوجي ښه صحیح سره شي. او د ټکي ته مو هم پام وي چې سوجي بیخ دننه ونه نیسي، ځکه چې ممکن وروسته مو حلوا سوی خوند پیدا کړي. اوس تاسې ګورئ چې سوجي ټوله یو رقم او ښه مناسبه سره شوې ده. کله چې سوجي په دې رنګ چې تاسې ویډیو کې ګورئ سره شي نو بیا به پکې 3 پیالې ګرمې اوبه ور اضافه کړئ. خو د اوبو اچولو په وخت سمڅۍ سره سوجي ولړئ، ځکه چې که همداسې اوبه ور واچوئ نو سوجي وړې وړې غوټې پیدا کوي چې حلوا ورسره صحیح نه راځي. دوستان، اوبه اچولو وروسته به حلوا اوبلنه وي، خو خفه کیږئ مه، دا همداسې لړئ. یو څو دقیقې وروسته به سوجي اوبه جذب کړي او د حلوا شکل به واخلي. کله چې سوجي اوبه ښې وچې کړئ او د حلوا شکل یې واخیستو، بیا به پکې نیمه پیاله بوره یا هم د خپلې خوښې په اندازه بوره پکې واچوئ او د حلوا سره یې ښه ګډه کړئ. بیا به پکې نیمه وړه قاشقه هیل، د خپلې خوښې وچه میوه او لږ ممیز پکې واچوئ او دا هم ورسره ښه میکس کړئ. ځانه وچه میوه پروا نه کوي چې هر څه وي، تاسو چې هر څه کور کې وي کولی شئ پکې واچوئ. دغه ټولو موادو د ګډولو نه وروسته به 15 دقیقې دپاره مسلسل حلوا لړئ تر څو حلوا ټوله یو رقم سره یا پخه شي او غوړي را پرېږدي. لیدلی شئ چې حلوا بیخي تیاره ده. اوس به یو لوښي کې وباسئ او لږه وچه میوه پرې وشیندئ او ګرمه ګرمه یې نوشجان کړئ. دوستانو، دا وه د نن ورځې ریسیپي. که مو خوښه شوې وي نو لایک او سبسکرایب مو هیر نشي. مننه.